مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسماء رضي الله تعالى عنها واي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د غزا قصه په پوره تفصیل سره درته بیان کړم مشتدا نو معلومات او خبره دې ځای ته رسېدلې وه چې دغه غزا آیا د مسلمانانو د فار شکست بلل کېدلی سي که یا موږ اوس بیا د هغه ځای څخه راشروع خلق دغه اواز او دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنگ دوه حصو یا دوه صفحو ته وویشو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالي او تفوق د مشرکانو د لښکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر میدان جنگ مسلطه وه د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډېر او زړه ابو مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلي شکست وخوړي ځکه وتښتېده او لاړه چې رسول الله او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع وه. صدیق رضی الله تعالی خو بالمقابل او د قریش هغه شی اعلان شوی چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو هغه دا چې پر هغه ځای د خپل قوم د کفارو لښکر دا ونه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي او دا اعلان کاوه چې د امن مسلمانانو د لښکر ډېرې حصې وتیښتې ته رجوع نه ده کړې که څه هم په لښکر کې ډېره بېنظمي او ګډوډي پېښه شوه خو بیا هم په شجاعت او قربانۍ سره پر خپل مرکز او د قیادت پر ځای سره راټول او جمع درېیم د مسلمانانو د لښکر څخه یو نفر هم مشرکانو د بندي پر قسم ونه نیوی او مشرکانو د مسلمانانو څخه هیڅ شی د غنیمت پر قسم وانه څلورم بلکې دغه کفارو د جنگ درېیمه صفحه نه کړه شروع د ارهابي سره د دې چې د مسلمانانو لښکر په میدان جنگ کې موجود وو د مدینې منورې وختونو کې دا عادت و چې فاتحه لښکر به دوې یا درې ورځې په میدان جنگ پاتې کېدی چې د مشرکانو دغه ورځ هم پر میدان جنگ نه کړه رضی الله تعالی عنه بلکې ډېر ژر یې کډې وتړل د مخه تر دې چې مسلمانان د میدان جنگ څخه ووځي ټول میدان جنگ پرېښاوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشرکانو دا جرأت ونه کړ چې مدینې منورې ته د منځیانو د نیولو یا مالو اخیستلو دپاره ورننوځي. صلی الله علیه و آله وسلم که څه هم مدینه منوره فقط څو ګامه د دوی څخه لرې وه. د مدینې منورې لار و دوی ته خلاصه او د خلکو څخه هم خالي وه. او د مدینې منورې نو دغه ټول شیان او علامې موږ ته په تاکید سره دا راښیي چې هغه څه چې قریشو ته په لاس ورغله هغه فقط یوه فرصه وه چې مسلمانانو ته ډېر تاوان ورسوي، خو په هغه خپل اصلي مقصد کې چې پس له محاصرې دي د مسلمانانو لښکر
په کلي ډول سره محو او نابود کې مطلق ناکام شو. او ډېر ځله دغسې تاوانونه لکه مسلمانانو ته چې ورسېده وفاتح او کامیابه لښکر ته هم پېښېږي. نو دا چې دغه جنګ دی د کفارو دپاره بری او کامیابي وي هېڅکله داسې نه ده. بلکې د ابو سفیان دغه تلوار چې د میدان جنگ څخه ډېر ژر ووتی موږ ته دا ثابتوي چې دوی پر دې بېرېدي که د جنگ درېیمه صفحه شروع شي د ده لښکر ماته او شکست او که موږ د حمراء الاسد په غزا کې د ده موقف تر نظر وباسو نو دا په تاکید سره ویلی سو چې هو ابو سفیان په بل جنگ کې د خپل لښکر پر ماته بېرېدی. نو موږ د دغه څېړنې په نتیجه کې دا ویلی سو چې دغه جنگ نه د مسلمانانو دپاره شکست او نه د کفارو دپاره بری او کامیابي وه، بلکې دا فیصله کوونکی جنګ نه و. دا داسې جنګ و چې هرې ډلې ته د کامیابۍ او تاوانو خپله حصه ور ورسېد، چې داسې جنګ ته په حربي اصطلاح کې غیر منفصل جنگ ویل کېږي. او همدغه موضوع ته الله عز وجل د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې اشاره کوي او فرمایي ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. یعنی ای مومنانو تاسو د کفارو په جنگ او تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسو خوږېږئ نو بېشکه چې دوی هم داسې خوږېږي لکه تاسې چې خوږېږئ، او تاسو د الله جل جلاله څخه د اجر او ثواب امید لرئ چې کفار دغه امید نه لري. او الله جل جلاله پر هر څه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. نو الله عز وجل دغه دوه لښکره یو د بل سره په دردو او زخمو کې سره مشابه چې د هغه څخه موږ دا راایستلی چې مسلمانان او مشرکان په دغه جنګ کې سره مساوي وو، او دواړې ډلې په داسې شکل سره د میدان جنګ څخه ووتې چې یوه هم غالبه نه وه. مسلمانان باید هېڅکله د کفارو د جنګ څخه ونه بیریږي. په همت او مړانه باید د کفارو و جنګ ته وروځي. په جنگ کې به مسلمانانو ته دردونه، زخمونه، شهادتونه او تکالیف ورسیږي، خو کفارو ته هم په عین شکل سره دردونه، زخمونه، وژنه، ستړیاوې او تکلیفونه ورسیږي. مګر یو فرق موجود دی، هغه دا چې مسلمانان د دغه دردو او زخمو په مقابل کې د خپل رب څخه امیدونه لري، د ابدي ژوند راحتونه، جنتونه او نعمتونه غواړي. خو کفار هیڅ امید نه لري، فقط دغه دنیوي ژوند دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتک په انتظار کې نور غزا په درختو کې کېناستل، تعلیق او تفسیر د الله جل جلاله د طرف څخه د احد د غزا په متعلق آیاتونه نازل چې دغه جنگ پر ټولو مهمو نقطو یې مرحله په مرحله روښنایي اچوي، او هغه سببونه یې روښانه کړل چې دغه تاوانونه یې په وجود راوړل. او د ځینو مسلمانانو هغه ضعیفه اړخونه یې ښکاره کړل کوم چې تر اوسه پورې په ځینو کسانو کې موجود وو. هغه کسان یې متوجه کړل چې په دغسې مهم او فیصله کوونکو وختو کې د هغو واجبه وظیفه څه شي ده، او د دغه امت چې تر نورو امتو افضل او بهتر دی هدف او مقصد څه شي. او بیا قرآن مجید د منافقینو حالات بیان کړل. هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د زړه حالات ښکارا کړل چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عداوت او هغه وسوسه او شبهه یې استکړه چې د ضعیف مسلمانانو په زړه کې ورګرځېدل. د تکبیر ناره هغه د عمرو بن عوف چې منافقینو او د هغو يهودو په مسلمانانو کې نشرول هغه واضحه او افشا تکبیرونه شروع کړل. وهذا حکمتو رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره وکړه کوم چې د دغه جنگ په نتیجه کې وجود راغلی. مقصد دا چې د سورة آل عمران 18 آیات د احد د جنگ په باره کې نازل شو.
چې د جنگ اوله مرحله د الله عز وجل په دې قول سره شروع کیږي چې فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او د الله عز وجل دا المؤمنين مقاعد للقتال يعني کوم وخت چې ته د ورځې په اول کې د خپل کور څخه ووتې هو مولاه او په وجبريل مؤمنانو ته د جنگ لپاره ځایونه تیارول ملا آماده کول بعد ذلك اخرنی آیات يعني د جنگ پر نتیجه او حکمت شامله او جامعه تفسیر کوي د الله عز وجل هغه قول چې فرمایي صالح مؤمنان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه عروة ابن زبير حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يعني الله عز وجل داسې نه دی چې مؤمنان پر هغه حال پرېږدي چې همدا اوس تاسې یاست تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي يعني تاسې امتحانوي چې صادق او منافق مو سره جلا شي او الله جل جلاله داسې نه دی چې تاسې په غیب باندې خبر کړي چې د منافقانو فرق او تمیز او د مخلصانو څخه بې له امتحانه څخه وکړي او دوی دوه په عمر هم مګر الله عز وجل د خپلو رسولانو څخه هغه څوک اختیاروي چې دی عز وجل یې اراده وکړي يعني دغه د غیب اطلاع په خپلو رسولانو کې هغه چا ته ورکوي چې د عز وجل خوښ وي فآمنوا بالله ورسله ابو بكر رضي الله تعالى عنه وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم دلتن وطول خلق مؤمنانو تاسكر الله جل جلاله او دعوة رسولان ایمان او یقین ولري ابو بكر کتاسكر ایمان قائم پاتسی د مدینه منوره کارو څخه ځانونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شرافت لپاره راغلی چې هغه جنت دی دا داسې د خوشحالي ورځ چې د مدینه منوره په تاریخ کې رحمهم الله وای پر مدینه منوره نو رضا کې او په هغه تکالیفو کې چې مسلمانانو ته ورسېده ډېر فائدې او الهي حکمتونه وایي چې زما سره دی هغه لوی شیان درته بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل ځان عمل کول هر هغه کار چې به د مشورې لایق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به چهارشنبه کار کې د خپل اصحاب کرام سره مشوره کول دغه ورځو کې موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نه کړی چې د خپل اصحابو د هغه مشورې څخه مخالفت وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه چې په مدینه منوره کې پاتې د مسجد اهمیت و مشترک کار دغه غزا کې منافقان په ښکارا سره معلوم شو بلکې مسجد چې د دوی په حرکتو او افعال مسلمانانو ته حکمتونه او مقصدونه پر لاس ورغلل او مشورو مرکز چې مهم مقصد داسو چې مسلمانان د منافقانو د اختلاط څخه جوړولو مرکز دي او دا د مسلمانانو د لپاره په ورسته کې ډېر فائدې درلودې مسجد د غریبانو نن ورځ به مهم داسې مثالونه لیدلي او اوریدلي مسجد د مسلمانانو لپاره چې عبد الله ابن ابي ابن سلول 300 نفر خپل متابعين پس له هغه څخه او چې د مدینه منورې څخه د مسلمانانو سره راووتل صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه څنګه جلا کړ او په هغه کې تشکاره سره دا بهانه جوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مغرور ځوانانو رائے قبول کړ فرمایي او ما باندې د عقل او تجربه د خاوند رائے من اول يوم خو په حقیقت کې د جنت تقوم فيه نه غوښته چې ځان د خطر وضعیت ورواچي چې دا د منافقانو د هغه معلومو علامو څخه دي يعني خامخا چې د اسلام په نامه سره غنیمتونه لاسته راوړي او اساسي او د اسلام په لار کې د ستړیاو او تاوانو څخه ځان وساتي دوی په اسلام پورې په دغه دوه سببه لاس نیولی دي یا دا چې د اسلام غنیمتونه غواړي یا دا چې د اسلام په نامه ځان د مصیبتو او تکالیفو څخه ساتي دریم دریم او الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
په دغه جنگ کې د کفارو څخه مرسته او کومک ونه غوښته دغه مسجد د جوړولو په اصلا د هغو کومک نه کوي قبول علیه و آله وسلم که څه هم د مسلمانانو شمیر ډېر لږ او اشتراک خو بیا یې هم د یهودو هغه کومک نه کوي قبول چې د قومي تعصب په سبب د احد جنگ ته وتلی ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اهل الشرك على الاهل الشرك رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو سره کامیابی نه توګنی کارونه ترتیبول او برابرول کومه دغه جنگ چې د مسلمانانو او کفارو په مابین ژوند ټول وخت متوجه و به وینو چې دغه وخت و دوه حصو ته ویشل کیږي صلی الله علیه و آله وسلم اوله حصه هغه ده چې مسلمانانو خاصه شوشتونکو د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر عملي کړو هغه هم د اسلحه او تور سره ټینګ ناستو نو نتیجه چې شو نصرت د مسلمانانو د لشکر او شکست د کفارو په لشکر کې شروع ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دروزو نفر مشرکانو په زړه بیره نه منورې پر طرف ځایونه پرېښول او په تشته شروع د جمعې د منځه وخت او دا د جنگ هغه وخت د مدینه منورې خلکو تر الله عز وجل منځ کاوه د هغه په باره کې فرمایي اول هغه څوک چې د ولقد صدقكم الله وعده زراره اذ تحسونهم باذنه او يعني په تحقیق سره الله جل جلاله خپل وعده تاسو ته رښتیا کړه او دغه وخت چې تاسو اول د الله په امر سره کافران وژل دا خو د جنگ اوله یا اوله حساب وایي چې د جمعې جنگ مدوهه حصے ترخه یو د هغه حساب چې مسلمانانو مگر په مشرکانو پسې ځغستل او د هغو څخه غنیمتونه اخیستل د خلقو تعداد یو سلويشت وای چې هغه مشرکانو د هغه غره څخه دا داسې دلیل دی پر ناس خلک دي وحکونو ورونو ته وکتل چې ټول په لاس په دشمنانو پسې حدیث هم نسته مالونه او غنیمتونه ټولوي تاکید وکړي دوی ته هم د جمعې او رغبت داسو چې دوی هم مدینه منوره کې مسلمانانو سره د غنیمتو په ټولولو کې اشتراک هجرت د مخه د عزت زراره دوی کې دا فکر پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه اوامر څخه د مدینه منوره پر طرف رهیدي دوی دا نه لازمه چې تر فرض التکشینی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ خلاص په ادا کولو دا د اجتهادي فکر یا اجتهاد دیار کې د سالم ابن عوف په دغه اجتهاد کې د جمعې امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د المنذر نور په اختلاف سره الله صلی الله علیه و آله وسلم او اجتهاد خواندان د غره څخه او د غنیمتو په ټولولو کې صلی الله علیه وسلم یې د دوی دغه مخالفت نتیجه چې شو يعني هغه فکر چې د کفارو په زړه راوتلی و هغه د کفارو د نوې حمله بدله په دیار کې د بني سالم هغه خالد بن ولید چې د تیښتې په حالت کې د چم او حیلې په فکر کې مابین کې دي شاوخوا یې وکتل هغه غر چې ټینګ ساتل شوی و اوس د هغه مشرکانو څخه خالد دی او دغه ورځ لکه نن ورځ چې د اسلام قلا د ساتونکو څخه خالد رسول صلی الله علیه و آله فکر په سر کې پیدا شو خو نن ورځ فورا دی او د منوره ورته ویل کیږي دا هغه غره وخاته ورغله د مدینه منوره کسان چې پر غره پاتې ور خانه شهادت ورسول او مسلمانان د شاده طرفه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ور بیره د مسلمانانو په زړه نه وتل د مدینه منوره کورونه او چې د مخ مدرته بیان خوشالي په خندا د جنگ پر دغه حصہ الله عز وجل تفسیره کوي او فرمایي حتى اذا فشلتم الله صلی الله علیه و آله وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون البدر علينا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أيها المبعوث فينا يعني تر هذا وقت پوری تاسو کامیاب واست مشرکان وجل مرحبا يا خير دا خپل مابین کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر کې سره مخالف سواس ابو بکر چاویل زو چاویل کښینو او پس د هغه څخه بو نافرمانی وکړه چې الله عز وجل هغه شی ښکارا کوي چې ستاسو خوښ چې هغه نصرت او غنیمت ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې دنیا او د هغې دغه لږ او خصیص ژوند خوښوي او ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې آخرت خوښوي
اوس نو تاسو وګورئ د دغه یوې خطا نتیجه څونه لو او عامه وه. د مسلمانانو په لښکر کې د یو څو لږو کسانو د خطا نتیجه ټولو مسلمانانو ته ورسېده. الله عز وجل و مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی نتیجه وروښوول. ته د هغه لږو مسلمانانو هغه لږ خطا او د نن ورځې د مسلمانانو دغه ډېرې او قسم قسم خطاوې او نافرمانی چې د عامو او خاصو خلقو د ژوند په هر اړخ کې یې وینې سره وسنجوه. بیا نو د الله جل جلاله و لطف او کرم ته فکر وکړه چې موږ ولې د دغه خپلو ګناهو په سبب نه هلاکوي. حتی امر بالمعروف او نهي عن المنکر مو پرې ایښي دي. که ته په دغه باره کې فکر وکړې نو به د ځینو خلقو د هغه پوښتنې جواب در معلوم سي چې دوی وایي نن ورځ ولې مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوبه دي، حال دا چې موږ مسلمانان یو او هغه کفار دي. پنځم، موږ ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ په دوهمه حصه کې ډېر آزار کړی شو. اوږه یې وپوټل شوه، سر مبارک یې زخمي شو، غاښ مبارک یې مات شو، پر مخ مبارک یې وینې په شدت سره بهېدلې، چې دا ټوله د هغه مسلمانانو د خطا نتیجه وه چې د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالفت وکړ. مګر په دې کې څه حکمت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو آوازه د مسلمانانو په صفو کې خپره شوه؟ جواب: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مسلمانانو ارتباط او د دوی په مابین کې د ده علیه الصلاة والسلام وجود د مسلمانانو د پاره داسې یو قوت و چې دوی هیڅ کله د هغه د فراق او جلاوالي تصور نه و کړی، او دوی هیڅ دا خیال نه کاوه چې موږ د تر ده علیه الصلاة والسلام وروسته د خپلو ځانو د یو ځای کېدو یا یو قدرت د جوړېدو طاقت ولرو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات داسې یو شی و چې د دوی په زړونو کې هیڅ نه ورګرځېدی، لکه دا شی چې دوی د خپلو فکرو څخه غورځولی و. او په دې کې هیڅ شک نشته که دوی د دغه غفلته څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په واقعي وفات راویښ شوي وای، زړونه به یې چاودلي وای، هغه ایماني بنیاد او اساس به یې رېږدېدلی وای. نو د الهي حکمت څخه یو هم دا و چې دغه اوازه په مسلمانانو کې د دې دپاره خپره کړه چې دا هم د دغه عسکري درزو په مابین کې د مسلمانانو دپاره یوه لویه تجربه سي، او مسلمانان د دغه اوازې په اورېدلو سره د هغه حقیقي وفات د ورځې دپاره چې خامخا راتلونکې ده د اوسه څخه را ځانونه آماده او ویښ کړي. او که چیرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه رحلت وکړي نو دوی به بیرته وهغه خپل شرک ته نه ګرځي. او د همدغه عظیم درس دپاره هغه آیات د هغو کسانو پر حال د تبصرې پر قسم نازل شو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو د خبر په اورېدلو سره ضعف او سستي ورته پېښ شوه. کوم چې الله عز وجل فرمایي: وما محمد الا رسول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې وایي فإمات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله على وسلم عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم او وصل به مگر رسول الله یو رسول صلی الله علیه و آله وسلم تحقیق سره د علیه الصلاة والسلام د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. یا رسول الله ایا کدی صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا شهید کړی سي نو تاسو په منع شاه او خپل کفر ته ګرځي او هر څوک چې بیت خپل کفر ته وګرځي نو هیڅ کله الله عز وجل ته هیڅ ضرر یعنی ستاسو ساتنې د پاره قوت او شکر کوونکو بندگانو ته به الله عز وجل ډېر ژر د خیر او جزا ورکوي. نو دغه درس ایجابي او مثبت اثر په هغه ورځ ښکاره شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا د رفیق اعلی و طرف ته رحلت هر کور چې براغلی نو دغه د احد اوازه او هغه چې د هغې اوازې په سبب دغه آیات شریف نازل شو
مسلمانان یې ویش او یو حقیقت ته متوجه صلی الله علیه و آله وسلم په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا هم رحلت وکړي دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی د هغه سره وداع هغه ځای ته ولاړ شي او د هغه امانت د ساتلو ته متوجه شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودوی ته ورپرې ایښی و خلق ته هم خوشا پرې دعوت او فی سبیل الله جهاد امانت یا خلق او شوی او دغه امانت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوتوي ایمان کې قوي دا امر کړی شوی ده شدید خلق به هم پرې شول او واقعا هم او شو خپل اختیار ته پرې ایښول پر دغه نو تاسو نور ته مجبور کول او یې راګرځول د انبیاء علیهم السلام د ژوند عادت داسې چې یو په امتحان مبتلا کیږي او بیا مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل او په دې کار کې حکمت ده که همیشه کامیابی د انبیاء علیهم السلام سره وي نو په مسلمانانو هغه څوک نه چې واقعا مسلمانان نه دي نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي او که همیشه شکست دوی سره وي نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه ترسره کیږي نو د الهي حکمت دا تقاضا و چې نصرت او شکست دواړه سره یو ځای چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلاسي پر دغه مبارک او مشرف چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ دغه ځای مبارک او مشرف کړی او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکارا کوي چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بنی نجار آماده سره او د هغو څخه ځانونه وساتل الله عز وجل توفیق وو چې ځینو ځایو کې د نصرت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه چې د خپل ماماګانو سره مسلمانانو ته د شکست حالات پیښ په نظر یې وکړي مکرم او منافقان عاجز رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي الله عز وجل د خپل مؤمنو بندگانو لپاره په جنت کې داسې کورونه او منزلونه جوړ کړي دي رضی الله تعالی عنه خپل عمل سره وهغه مقام ته نصر رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه بندگانو ته داسې تکالیف او زحمتونه پیښ کړي چې د هغو په واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه وکړه چې زما سامان چې تاسو په هیڅ چې شهادت د ولایت د لوړو درجو څخه هغه ما خپل کور نو الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه درجه سره خاص مع شهادت نصیب کی یعنی سره د خپل سامان سره الله عز وجل د خپل دشمنانو د هلاک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف فرمایلی د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه اسباب برابر کی چې دوی په هغه سره د هغه عذاب وای او رضی الله تعالی عنه راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته بوتل او د الله عز وجل د دوستانو ذخیرول د هغه سره چې د دوی په دغه کارو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکړه چې د کافرانو د هلاک سبب ورته وویل سو چې د مو یتیمانو ده تاسو راسي چې یو هغه حالات ته متوجه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو په بل پسې وجل کېده درتخرانیسم چې دوی د علیه الصلاه والسلام ساتل رسول الله خپل بدنو سره د مشرکانو د غشو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دوی د غشو تر باران لاندې یو په بل پسې وتاریدل ځکه یې ځنیرانی ول او د دوی ټول کوشش دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند وساتي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي دغه عجیب قربانی او فداکاری سبب او مصدر چی شو په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مصدر ایمان پر الله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم اولنۍ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا محبت پس د بیت الله الحرام سره یو ځای سو دغه عجیب قربانی او فداکاری په وجود شرفترین مسجد نو نن ورځ هم یو مسلمان و دغه دواړو مصدرو ته اړ او محتاج دی یوازې لا کفایت نه کوي چې یو څوک پر هغه عقیدوي شیانو د ایمان راوړلو دعوه وکړي کوم چې په هغو ایمان راوړل لازم الله جل جلاله په اراده د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت سره د جوړېدو سر نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث متفق علیه کی فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين يعني ترغبو چا ایمان کامل الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په ټول خلق او حشوګر اختیار د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کو او بیان دو منزلو
نو رسول الله صلی الله علیه و انسان ته عقل او زړه ورکړي. عقل د دې لپاره دی چې هغه سره فکر وکړي. یا رسول الله هغه شیانو ایمان راوړي چې پر هغه باندې ایمان راوړل فرض او ضروری دي. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم چې هغه یا هغه او هغه شی په محبت کې استعمال کې چې الله عزوجل د هغه په محبت سره امر کړی دی، او د هغه چا یا شی په بغض او عداوت کې استعمال کې چې الله عزوجل د هغه په بغض او عداوت سره امر کړی. اصحاب کرام کار کوي نو کزه د الله عزوجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د صالح بندگانو په محبت نس مشغول خامخا او د شهواتو خواهشات او محرمات په محبت سره د آیات کې فرمایي او کدا چې د شهوات او خواهشات په محبت تعمرکم فيها نو هیڅ کله یوازې عقیده د دې سبب نس کېدلای چې خپل خاوند د قرباني او فداکاری او یو عمل ته هم اماده کوي. الله جل جلاله هغه شی دی چې د تربیه او اخلاق علماو د اولویات څخه بلولو جر او تجربه هم دغه شی ثابت کړي. مسجد د جوړولو په وخت کې د لپاره به یو ښکارا مثال درته بیان کړم. د لري کولو د لپاره د امریکا حکومت دا ونسوي کولای چې هغه شی عملي کړي چې په هغه ایمان درلود فاغفر للانصار او د هغه شی په فائدې عقیده درلوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم د میلادي کال کرامو سره د امریکا حکومت یو قانون صادر کړ چې په هغه قانون کې د شراب او استعمالول په عام مجلسونو کې منع و. داسې بیا وایي خو پر دغه قانون لا مدله نه وته رسوي چې قانون جوړونکي پر شامل او د شراب او د نچلو د درد په سبب یې رسول الله صلی الله علیه و سلم شعر بیرته لغوه کوي او الله او بیرته خپل جامونه په عام مجلسونو کې د آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحابه ذکر وقرآن چې نسبت د اوسنی عصر و امریکایانو ته الله علیه و آله وسلم او مدنیت شعر ندی ورشولې د فائدو او ضررو شعر ویل شای په کې هیڅ نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله عز وجل د شعر وای په اوریدلو سره چې شراب شعر نه هغه جان چې په شراب ډک و سرک سره د دې هغه خمان چې په شراب ډک و مات تر هر چا حتی هغه ګلاسونه شراب په چلور مات کړ حتى هذا الشعور اواز ویل انتهينا يا رب انتهينا پریم شول یا رب پریم شول. دا علیه الصلاة والسلام دغه ټول په مابین کې دا فرق چې د صحابه کرامو په زړه کې یو شی و چې د هغه محبت یې درلود. نو ځکه خپل خواهشات د الله عز وجل د احکام تابع ګرځوي. دا عليه الصلاه والسلام محبت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر زړه غالب و او دغه محبت دوی داسې کړي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند قرباناوه کار ور سره کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره د مرګ په غیر صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر په غزا کې داسې ډېر نادر مشاهد او حالات صلی الله علیه و آله وسلم محبت ښکارندوی ناس خو په دغه اوسنی عصر کې د مسلمانانو زړونه په دغه محبت سره ډک او پورته کول داسې محبت چې دوی یو څه د شهوات او انانیت څخه لري کې داسې محبت چې د دوی پر شهواتو او خواهشاتو غالب سي نو به څه پیښ شي. رسول الله صلی الله علیه و اوسنی مسلمانان به یو نوې مخلوق سي او په عین شان او شوکت به د مرګ تخلیه څخه راوباسي پر خپل دشمنانو به کامیاب سي. که څه هم دغه کار په مخ کې ډېر مشکلات او خنډونه وي پر هغو ټولو به د دغه قلبي محبت په سبب کامیاب سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه محبت خاوند سي بیان کړ چې په دغه محبت د لار پیدا کړي نو فقط دغه راتلونکي څلور شی عملي شهید و زبد الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت دکس د استراحت لپاره د ابو ټول د مخه د الله عز وجل ټول عبادتونه د زړه په حضور او علیه الصلاه والسلام د استوګنی کله نا کله و الله عز وجل ته دعا عجز او زاری کوه. دوی وایي
دوهم د الله عز وجل ذکر او یاد ډېر کوه همیشه لا اله الا الله او سبحان الله وایه. دریم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ډېر وایه. هغه علیه الصلاة والسلام په سیرت اخلاق او شمائلو کې فکر کوه. تکلیف ورک څلورم د الله عز وجل په هغه نعمتو کې ډېر فکر کوه چې تا ته یې درکړي او هغه یادوه. یو منګی درلودی محترم ورونو که د احد پر غزا نور هم و تبصره کولو ته دوام ورکم ورونه یو کتاب ځینې جوړېږي خو زه به په دغه اندازه سره کفایت وکړم. نور نو تاسې کولی سئ چې د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم پر هره ماده په خپله تبصره وکړئ. دا فقط وتاسې ته لارښوونه وه چې څنګه او په کومه طریقه سره د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم څخه حکمتونه او درسونه را ایستلی سي. دا د احد د غزا قصه وه. هغه لو او شدیده غزا چې پر مسلمانانو تېره سوې ده. دا هغه غزا وه چې د مسلمانانو دپاره ډېرې تجربې او درسونه پکښې وه. اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان کړم کوم چې د احد او د خندق د غزاو په مابین کې تېر سوي. ورونو د احد جنګ د مسلمانانو پر شهرت ډېر بد اثر وه. د خلقو د زړه څخه د دوی هیبت ووتی. خلقو ته ضعیف ښکاره سوه. او هغه لوړ منزل ته پر مسلمانانو داخلي او خارجي مشکلات زیات شول. پر مدینه منوره د هره طرفه خطرونه راوګرځېدل. منافقانو او صحرایي عربو په ښکاره سره د دښمنۍ اعلان کاوه او ایوب هرې ډلې دا اراده کړې وه چې مسلمانانو ته یو تکلیف پیښ کړي. بلکې دا یو امید و چې مسلمانان ختم او فیصله کړي. نو ځکه د احد پر جنګ دوې میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې د بنو اسد قبیلې د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه آماده کول. او بیا د هجرت د څلورم کال د صفرې په میاشت کې د عضل او قاره قبیلو داسې یو چم او دسیسه جوړه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحابو څخه د لسو نفرو د وژل کېدو یا شهادت سبب وګرځېد. او په عین دغه میاشت کې د بنو عامر قبیلې داسې یو خیانت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اویا نفر اصحاب کرام پکښې ووژل سول. چې دغه واقعه د بئر معونه په واقعه سره مشهوره ده. همدارنګه د بني نظیر یهودو په دغه وختو کې په ښکاره سره د دښمنۍ نارې وهلې تر څو چې د دغه کال یعنې د هجرت د څلورم کال د ربیع الاول په میاشت کې داسې یو چل جوړ کړي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده کړې وه. او د هجرت د څلورم کال د جمادی الاول په میاشت کې د بنو غطفان قبیلې ابي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم د امانت او رسول د دبچ مسلمانانو د مکه په جنگ کې د لاس ورکړ. دا هغه سبب تر یو وخت پورې مسلمانان د هر طرفه د خطر سره مخامخ الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مکه چې دغه خطرونه دفع کړ. هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم ثلاثه وتلی هیبت راوګه امانتونه او دوی ته بیرته مجد او لوړوالی شان او شوکت د سره وروګټي. اول هغه چې دغه هیبت راګرځولو لپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکړي هغه وحمراء الاسد ته وتلو. دا چې په پرون کې د امانتونه پای ته ورسېدی او په نن کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل اصحابو سره په دشمن پسې وحمراء الاسد ته وځي. ودغه کار سره تر ډېرې اندازې د خپل لښکر هیبت او شهرت وساتي. او پیاده دغه کار سره د مدینې منورې یهود او منافقان په حیرت کې واچول. الله علیه و سلم سره نور داسې عسکري مناورې ترسره کړې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې مسلمانانو خپل پخوانی هیبت لاسته راوړي. ابن محمد تر هغه زیاتوب هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې بحث به ان شاء الله تعالی دغه موضوعات په تفصیل سره بیان نو دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر ضد راپورته شو. هغه د بنو اسد قبیله هم غواړي چې مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه تر رسول الله صلی الله علیه و سلم چې پر مسلمانانو په ډېر اساني سره کامیاب کیږي.
او دغه موقع او چې په مدینه منوره حمله وکړو او د مدینه منورې خیر او برکت چې مقصد یې میوه او مالونه رضی الله تعالی عنها د بنو اسد د قبیله مشر چې طلحه ابن خویلد نومېدی دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه صلی الله علیه و آله وسلم او د ردت په جنګ کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مات حبشه کې او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه طلحه په ورسته کې مسلمان شو او د فارس سره په جنګ کې په شهادت ورسېدی د حضرت ابوبکر د مدینه منورې استخبارات دا خبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه او چې طلحه او ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خپل قوم کې ګرځي او خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته سره یو ځای کوي چې د هغې دراتګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر حمله د مخه وختو کې د مهاجرینو او انصار څخه یو ټولي جوړه چې هر څوک به اول چې د افراد شمیر یو ځل 50 نفر او حتی ډېر کسان یې وژل او د دغه ټولي قومندان ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه کوم وخت ابو بکر او ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه د هجرت د څلورم کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیله پر طرف حرکت وکړ او زه چې به د دوی بنو اسد په دې حال نه دي خبر دوی به د سخت د هغو تر آمادګۍ او حملې د مخ امیدي شعورونه په بې خبرۍ کې د مسلمانانو د طرفه حمله علیه و آله وسلم ته ورغلم د بنو اسد قبیله سره وپاشل شو او په تیښته صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د هغو شان مدینه او مشتدات محبوبه واخیستل او د مدینه منورې ته سالم او غانم ذات محبت او د صحابه حمله سره د بنو اسد قبیله وبرکه برکت واچوي او پر مدینه منوره هغه خپل حمله پرې نقل کې او ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې مدینه منوره ته ورسېدی تر هغه ځخه یې ویني الهي چې د اوه مرحله بیان شوی ته ورسېدی او پس دې ژوند لږ مودې څخه مکه ویل کیږي او د خالد بن سفیان الحزبي د وجود د پاره د عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه لږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې په جنوب کې او مکه مکرمه ته نږدې یو قبیله اوسېده چې د حذیل قبیله ورته کېده او مفهوم او دغه قبیله مشر او رئیس خالد ابن سفیان الحزبي چې مسلمانانو د اول خالد ابن سفیان غوښتل چې د مدینه منوره یو قوي او شدید حمله وکړي هجرت په باره کې نو دغه حمله د کولو د پاره د لشکر په جوړولو او راټولولو شروع وکړ دین او عقیده د هر ځای څخه خلک ورته مقدس کړي دلته بیا وخت چې د مدینه منورې استخباراتو دا خبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ د پاره لشکر جوړ او وطن نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده وکړه چې د مخه تر دې چې د مدینه منوره حمله وکړي باید مسلمانان د دې حمله او خطر څخه خلاص دغه ټول شیان نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړ چې ډېر هوښیار ذکی ملک او دلاوره او جنگی پهلوان او خالد لاس مدینه منوره نوم عبد الله ابن انیس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې معنوي قوت هغه چې وکولای شوی چې خالد ابن سفیان ووجنه هغه عبد الله ابن انیس ویل یا رسول الله زه خالد ابن سفیان قران نه پیژنم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر وخت چې ووینم زړه کې د بیر ډک یعنی زموږ په بیر مادي قوت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندلو لپاره د نشانی ورته ویل خو عبد الله په اندازه سره چې یو ملت خبرې څخه ډېر تعجب کړو فاسد وي ځکه زه هیڅ وخت مسترد چا څخه نه وم بیرېدلی هغه مادي قوت او چې دوی نن ورځ هغه په غرور وطنونه تذکروي عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه د تک لپاره ځان آماده کړ چې د یوازې د تصدیق لپاره د مدینه منورې څخه قریب تر مکه مکرمه پورې تګ وکړ دغه سریه د عبد الله ابن انیس سریه ویل کی د عقیده د طرفه د حق تخلیل یو ټولی قوت او مادیات چې د جنگي عسکري هدف او مقصد د پاره نور ملتونه او وطنونه به د ځان ټول لار یوازې رهیو ټولار نه د څخه څوک پیریږي دغه ملت په د پروا کې ځکه د یو نفر او اصلاحي پر سره رهیدي
خدا چې زه او ته یو خنجر د ځان سره او پټ بربادي اخیستی نوینو نور دوه د باندې نه توره لري نه نور اسلحه د تاریخ د مازیګر د لمانځه وخت چې دای د بني هذیل و منتقل او کوتاهی ده هلته وی غونډې ته وختي د الله عز وجل په اراده کوم وخت چې دای غونډې ته وختي هلته یو نفر ولیدي چې شراحه سره او کم عمر انسان د هغه نفر په لیدلو سره د عبد الله عز وجل تعالی عنہ او عقیده لار کې که ضرورت دغه سړي څخه ډېر وطن سره قرباني او دا هغه علامه او نشانه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد بن سفیان د پیشنګلوي د پاره وتویل و ژوند او الله وای زمينه زه پوسوم چې دغه نفر خالد ابن سفیان مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاس وای هم دغه دی دغه حقیقت د اثبات د پاره د مکه مکرمه وخت و مدینه منوره شاید الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت شاید منځ راځي قضا او کافی دلیل نو زه د پر طرف او په اشاره سره منځ شول ترڅو چې خالد ته ورسېدم مالونه او کورونه پرې شول زموږ په اصطلاح خالد ته ورسېدم خالد مشترک راځي چې څوک ما ویل د خزاعه د قبیله یو نفر د وطن ساتل او اوریدل مې دي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره لشکر جوړوي د هغه دین او عقیده خبره بلل چې ستاسو سره په دې جنگ کې شریک د پاره وطن پرې ایښی خالد ویل هو هغه وطن ته ما نور خبري ورسره شروع کړه خالد زما د طرفه مطمئن او بیغمه چې مسلمانانو ته اذان ورکول نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود اراده کړو په هیڅ زموږ څخه یو څه لري چې ورنږدې کېدلای عبد الله رضی الله تعالی عنہ صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت نو خنجر راوېستو او پر خالد وارونه دوی کې درته بیان کوم ترڅو چې دا یقین شو چې اوس نو مشکاره شي چې مشتاق رسول الله او رسول الله علیه و آله وسلم د هجرت سره را معلومي سړی مړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شذنارین او بخاری کرامو د جمهوریت سره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اختیار عبد الله رضی الله تعالی عنہ د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تاریخ نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د شنبه په ورځ چې د محرم د میاشتې 20 تاریخ وو د مدینه منورې ته ورسېد چې په دې حساب الله تعالی عنہ رضی الله تعالی عنہ اتل سورۃ د مدینه منورې وسلم ته ورنږدې او اوس چې عبد الله مدینه منورې ته ورسېد صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم چې د لري ولیدي د خلافت او لایق او وی فرمایل چې دغه وجهك يا عبد الله بیا په ورسته کې نور افلح وجهك يا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د عربو اصطلاح چې یو څوک په خپل مقصد کامیاب شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې د لفظ جمعه داسې ده کامیاب او مقصد ته ورسېدل استعمال امامت به نو ځکه د دوه د طرف الله تعالی وویل بل څوک او عبد الله رضی الله تعالی عنہ په هغه صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کما د رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل لکاله ابو بکر الله تعالی خلیل او ګرځولي وای د قیامت په ورځ دغه لکاله زما او په مابین کې علامه او نشانه عز وجل په خپل رضی الله تعالی ابو بکر دغه لکاله تمام تر وخت ورسره وساته او د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې دغه لکاله رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و سلم په سفیان الحذلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس په دغه طریقه سره ووجل او مالیه او د عبد الله ابن انیس او مولانا سره مسلمانان د غزل د قبیله د هغه لوی حمله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خالد ابن سفیان په وجل کېدو سره د غزل قبیله سره وپاشل او پر مدینه منوره حمله پاتې شو زموږ د محترم ورونو پاتې حساب زموږ د بحث ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی سبحان ربك رب العزة رب العزة وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين رب والحمد لله د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی د اسلام د مبارک دین زرینو پلوشه 9.9 FM کندهار نبوي احادیث بهلو او خوشو ترک الحور الحسان وطالبا هذا تعالى
أصحابي نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا